وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. او دا چې توسه مومنون منځ قیموي او دغه الله تعالی نه ویریږي او دا الله تعالی هغه ذات چې خاص هغه ته توسه ور جمع کېدل شي. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. او دا الله تعالی هغه ذات چې اسمانونه او ځمکه په حق سره پیدا کړی دي او یاد کړی هغه ریت چې هغه الله تعالی به وایي موجود شه نو هغه به موجود شي. هم دغه الله تعالی خبره حق ده او خاص دغه د پورا حکومت دی په هغه ریت کې چې پښپلای کې به پکای وکړي شي. هغه الله تعالی د پټه او ښکارا ځینې عالم دی او هم هغه الله تعالی شه حکمت ولا شه خبردار دی.